ما عزت راشي چا سره به ګپ شپ ولګي زړه دې خفه والله چې ته په 500 روپۍ ټیکټ واخلې هلته لاړ شي او میچ وبایلې او بیا راشي نه زړه دې خفه شو که دې دماغ خفه شو او زړه مې خو په دې خفه شو چې دومره کړاو مو کو تقریبا ما ګاډی 5 کیلومتر خو شاته کیلومتر لري ودرو هغه نه بعد زه پیاده غلط لاړم او بیا سکیورټي لانجې دونه قطار کې ولاړم او بیا ته ولاړم خفه شو زړه دې خفه شو که دې دماغ خفه شو زړه دې خفه شو که دې دماغ خفه زړه افغاني انډیا دماغ خفه کېږي دماغ خو فرېش ساتل پکار وي زړه کله نه کله خفه کېږي چې کله دماغ فرېش وي نو بیا زړه واپس هم رضا کېږي لکه ستا دماغ نه خفه کېږي نه شکر الحمدلله زما داسې زندګۍ کې څه مسله نشته دی چې دماغ خفه شي دماغ خو چې خفه شو بیا خو کار روان دی لکه مینه چا سره لرې نه اوس پورې خو لا شکر الحمدلله چا سره دا تعلقات نشته مینه تعلقات مینه خو مور سره لرم مور د جنکیانو جنکیان زه تقریبا اوم کال مې دي چې زه دلته یم نو ما جنکیانو سره تعلق څنګه وساتم نو ته د څو کالو یې زما خو اوس چې تقریبا راتلم زه ما شناختي کارت چې جوړ کو هغه وخت کې زه د 18 کالو وم اوس تقریبا زما 18 کاله کې په کلي کې وې چا سره مینه نه وکړې په هغه دوران هغې کې زه رالم هغه مسله بله وه چې هغه ځای کې زمونږ خو زیاتره د پښتنو تعلیمونه داسې وي چې لسم صحیح ده هغې نه بعد بیا سړی په کلي کې هسې ګرځي هغې نه ښه دی زه شکر دی نن چې زه دلته یم او صحیح یم هغې باندې زه شکر وباسم هغه وخت کې نه ته ماته دا ووایه ته په کوم سن کې راغلی وې ته په کوم کال کې راغلی وې په کوم سن کې 2015 کې پیدایش دې څو دی پیدایش زما دی 1197 او ماشاءالله نو مینه دې ولې نه ده کړې دا سوال دی مینه خو هغه خلک کوي چې کم خلکو سره ټایم وي موږ خو خپل چې د کم د مینې ټایم هغه هم په کار کې تېر کړی مطلب تا سره ټایم نشته چې کوم خلک ټایم داسې خبره نه ده زیاتره لکه دغه نه دي په کار کې نه اوس د چا مذاق وړاول نه په کار چې اوس ته چا سره د دروغو وعدې کې او واده د بل چا سره وکړي لکه څوک دې خوښه ده لا فلحال داسې څوک نشته څنګه جینۍ سره واده کول غواړي څنګه بس هغه د مور پلار خوښه ده چې څرنګه وي فالو ورکړه بالکل دې فالو به دې څنګه دی څرنګه جینۍ سره واده کول غواړي ما خو واده چې کوم دی هغه به زه مور پلار په خوښه کوم چې مور پلار مې څرنګه غواړي هغه شان به کوم نو که هغه چپاک او ګوډه ړنده درته وکړه بالکل زه به اکسپټ کوم زما مور به ما ته ګوري او د ما غونته کې جینۍ به ګوري نو که سترګې کږې وي بیا به څه پکړه که سترګې دای کږې وي بیا به څه پکړه بیا به ګورو ټریټمنټ به ورته ورکو ان شاء الله تعالی دې ځای کې ته به راولو پاکستان کې نه کېږي دلته به ورته ټیړه وي قدرتي په هغو باندې بیا څه کوې قدرتي چې ټیړه وي ګوره ځین کارونه اوس داسې شوي چې هغه پاسبل دي کوم امپاسبل و لکه هغه وخت کې نه کېده انشاءالله هغه اوس دې زمانه کې کېږي پوه شوې پیسې دې سره بیا لکه ته د خپل ښځې سترګې چې ټیړه چپکې سترګې بې ماډله هغه ته په زه تا ته دا خبره کوم چې د تا ورور وي ته به ورته داسې ښځه وکړې او که نه ولې نه زه خو وایم چې زما د ورور ښځه څومره بدرنګ وي زه خوشحاله یم بیا مې بابي شیطانتیانې ورته کوي ورور به راسه بدل کړي زه خو وایم چې زما ورندر څومره بدرنګ وي زه خوشحاله یم اوس ته څه خیال لري که په خپې ګوډه وه بیا به څه پکوې نه لا دې نه کښې یار دا څرنګه خبرې کوې یاره شیشه ته کوئ داسې وي چې که په غوږو کړه وه بیا
بیا اعلی توبه وباسه داسې نه دي الله مونږ اوس ستا دا اوس ډېر لیټ راځي دا څنګه الله مو دې وساتي آداب درځي صبر کدی په څرنګه په ښځه دې ګوډه ور بیا څه به کوې داسې کېدی نه چې ګور داسې هم پرېږده داسې دې ګوډه وه هر قسمت کې وي هغه د الله د طرفه وي زه به ورته ځان ګوډ کړم تم ځان ورته ګوډ کوې نه ځکه چې اوس مطلب ګوډه وي الله قسمت کې هغه لیکلي وي نو څه به کوې یاره ته هم ځان ورته ګوډه یې څه به کوې ښځې سره به اوس چې مور پلار درته وکړي بیا به ورته ځان ټینګې نو چې خو د چا خبر تا پښتو کې متل لیدلی وي چې خدای درته پېښه کړي نو ځان به ورته میښه کړي بیا به ورته ځان میښه کړي لکه ستا ښځه چې ګوډه یي ته به هم ځان ورته ګوډ کړې ناول خو کېدی داسې نه شي او الله دې داسې ونه کړي پوه شوې او که انکیس مطلب وشي نو بس هغه د الله د طرف وي بیا به یې اکسپټ کړې که په غوږو کړاوه بیا نه شي او خدایه دا ټول کاڼه او ړانده زما په قسمت کې لیکلي دي हो सकता है सवाल तर सको राहिलं सवाल नाही कडंदा वब्या कडा वब्या بیا به ورته په اشارو خبرې کوم په ژبې ګونګه وبیا په ژبه ګونګه د تا ته خبر کوم دا ټول کاڼه وړاندې زما په قسمت کې لیکلي که نه ها हो सकता है कभी आखला वब्या نشي ان شاء الله ښځه دې به هر زیاته ښایسته ده بې انتها زیاته دې عقله ده څه به پکې ها ښځه دې مطلب فرض کا ډېره ښایسته ده ستا ښځه صحیح ده نه ړنده ده نه ګوډه ده نه توره ده ښایسته ښکلې ده خو بې عقله ډېره ده بیا به څه عقل خو چې کوم دی اوس خاوند بې عقل وي ښځه به ورته عقل وښي ښځه بې عقله وي خاوند به ورته ښځه دې بې عقله ده څه به دا خو کېږي دا خو سمپل خبره ده په دې کې څرنګه لکه مطلب په دې خو څه دغه نشته دی که به خپل عقل یاره کېدی شي داسې خبره ده نه عقل به ورته اخلې په بازار کې ما خبرو کې څرنګه عقل په در خرڅوي ته به ورته زما ښځه ډېره بې عقله ده زه عقل ورته اخلم او هغه عقل در خرڅوي هر څوک ته عقل ګران ورته ورته اخلي نشي کېدی داسې ټول خلک نشي کېدی که نه ګوره ما درته ووایې چې زه تا ته لګیا یم وایه که نه په بازار کې عقل خرڅېږي ستا د ښځې سره عقل نشته دا عقل ډېر زیات ګران دی صحیح ده ته اوس د عقل ښځې دا خې بیخي ګران دی دا اخلې خامخا ته ما ته دا ووایه چې د بازار کې ستا دوکان دی چې ته ورکې عقل خرڅوي نه زما دوکان نه دی مثال مې درکړ مثال مې درکړ مثال دپاره خو څه م ویلی شي دا اوس ته داسې کوېسچنې کوي چې زه تا ته د دې څه جواب درکړم تھینک یو سو مچ سلام وروره وعلیکم سلام سهار مو بخیر وروره سهار وختي دي دا تاسو څه کوئ ټیک ټاک کې وده شئ دا لازم بندګانو نو ته څه شی په ټیک ټاک کې زما خو د میچ درد په زړه کې دی د هغې د وجې زه دلته موجود یم ما د خوب نه راځي نه مطلب ته وجې ډسټرب یې ولا چې میچ مې بایللی دی او د هغې د وجې زه مازغه مې کار ټیم کې تا میچ کوئ زه نه کوم خو ما خو خپل ټیم سپورټ بایللی دی چا وبایلی تا ته خو دا پته نشته که نه نن د پاکستان انډیا میچ و پاکستان وبایللو بیا به بل میچ پرېږدو بس بالا ځي بېرته بل به وي خو بل په دندر وولې سړیا د دغه خبره چې پیله ونه شي نو په دویم باندې څه نه کوو اوس هغه پیله میچ یې وبایللو نو لوبه چا ښه لوبه وکړه لوبه خو پاکستان خرابه لوبه وکړه انډیا صحیح لوبه وکړه پاکستان غلطه لوبه وکړه مطلب بیټینګ هلته موجوده وي ظالم زموږ اواز خو نه ورتلی دا ناره نه شوه کولی چې ته دې تېل وسکې زما مرایش نه کړه په چا وباندې مرایش نه کړه خو د اوس سره چا اواز اورېدل ورتلی به مایک به دې راخیستی ظالمه په مایک کې به دې ویله تقریبا په هغې کې 10 میلیون خلک دي هغې کې تا ته مایک نه میلاوېږي ګراونډ و بس ښه ټایم یې در سره باسي ښه مزه یې وکړه ښه وخت ښه ژوند درته غواړم د الله په امان
لا فما لا پاما کړه دې الله دې وکړه الله دا